الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پر خبره رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام حجة الوداع یا حجة البلاغ لا د 1,440,000 ملګرو سره راغی. ټول دعوت به وکي او به د ماسپخین منځنه ورسره احرام مسله برابر کړه. تلبیه شروع کړه د ماسپخین منځنه ورسته او چې ویلې چې کله سورلیله خطو او چې ویلې چې کله د خړګیله برابر شو لبیک اللهم لبیک د الفاظ ویلې. ولر باندې روانو ملګرو چې نه د عمره کړي او چې د حج او چې د دواړو عبد الله ابن عمر به محمد رسول الله تعقیبولو چې کوم ځای کې کینی او کوم عمل کوي زګه دا شدید الاتباع د رسول الله سخت تابعداري کوله. بهترین انسان اخر کې به حجاج د شهید کې په دلاره کې درې کارونه وشي او دا چې سپینګری او چاري وزر لاسونه کې نیولې پیدل روان کړي او دا ولې د نظر کړي چې زبا حج لازم پیدل د الله نبی ویل چې الله خدای باندې دومره مسله نه کوي دا د قسم کفاره ورکی. څه خلکو سره مخامخ شنو ویل تاسو څوک یو مسلمانان یو ډېر خوږ لفظ دی چې موږ مسلمانان یو سړی چې تعارف کوي په اسلام دی کې رسول الله ډېر خوشاله شو وي ته څوک یو انا رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو زنانه ورته راغله ویل یا رسول الله دې ماشوم حج کیږي وی کیږي تعالی اجر دی خو چې کله بالغ شوی به حج کوي. جنت غنې چې وکړه دم پېشته کني چې ظاهر دا اهل المداقالونه معلومیږي چې پېنشته. د عائشه رضی الله عنها تذکرہ مو وکړه چې عائشه به فرمایي موږ به طواف کولو مخ به مولوسو چې خلک برالو نو مخ هم راپټ کې کله به د صادر موږ پر مخ باندې ولګیدو بغیر د کم دم نه. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله ملګرو لوي ویلي چې تاسو نه د عمره وکي په هغه باندې ګرانه تمام شو خو لیکن د رسول الله تابعدار دي نه د عمره وکي وېزما عدت راغی مرز راغی. ما جړل په پښتنه وکړه چې عائشه ولی جاړي ما یا رسول الله زما خو دې تکلیف راغی وې ک چیرته ستا نصیب کی نو لاړه بشي او کني به پاتې. د صح په وخت کې مکه ور داخل شو غسل وکي سورلې باندې سورلې باندې سورې در یو ملګرو له تعلیم ورکي یو بل د سنت طریقه را او به د حجر اسود خو ورغه چې به د ملتزم نه شروع کړه خو بنا بر هر تقدیر دا ټوله مسله کړو دعاګانې وکړي لوسنه اوچت کړي نو ظاهر د حدیثونو د معلومیږي. صفا په طرف باندې لاړو الته درې کړ د لاس کته ورته کې بیر مروه په طرف باندې لاړو دغه ورسره ملګرو له ویل چې تاسو قصر وکي یا سر وخره ویل یا رسول الله دا ولې ما د قران اراده کړې دا ځکه زما عمره حج او صلی ټول راوست ملګرو دا کار وکي. سراقه به مالک ورته ویل یا رسول الله دا هر کال لپاره د کسب شکل د خصوصیت دی ال الابد په توافونه ونه کړو ترڅو مسافر که توقع کوي بل زماره ملګرو جنجال جوړ نشي او قصر منځي وږي. اگر که زموږ نبی د مکې د خوش کور مدینه کې دی عليه الصلاه والسلام د دین ورسره یو صحابي فرمایي چې بلال صبر د داوود صبر اوي سوي دي ملګرو په دې ابو باندې سم جنگ کو جنگ یو بل وجل تبرک پکيو لکه نن د سیرت درس کې درځي خو ګوردا صرف رسول الله پر خاص دي هغه باندې مو خپل ځان نه قیاسو چې پیر شیخ داوود صوبری او د قشنده د شیخ شیخ داوود صوبری او د پلاني مولوی شیخ نه صحابه کې دا مسله شوی نه ده نو بل چې بچنګي رسول الله رسول الله او چې انسان قیمتي زمونږ الله محبوب ده الله سره ډیره مینه ونه زګه د خصوصیت لرلو. دغه نور سبه ستره ودروله او مونږ وکي او به ډایرکټ لاړو مسجد قبله الته پنځه منځونه وکړل ترڅو پرې سبا آمدګي کله کوي. نمره کې د خیمه به اوله شو د سوال نور سبا سره داخل شو خدا مخ داخل وجه داوا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام عذر لرو ملګری زیات و تقریر به وکړي ډیروګه تقریر وکړي چې دا هم معبر ربيعو دا تقریر یې له شی او سمن ویل کېږي. د عرفات په میدان کې د عرفه د ورځې د بهترین ورځ د سنت طریقه بګی دا چې انسان خطبه او دغه ورسره به مسبکین منځو کې او به مازیګر او شرط پر مازیګر قصر د دوه رکعاته د حقوق بیان کړ. ذکر مخلوق د حق مبارک رسول الله ډیر ترغیب ورکي ترڅو پر عربو کې بمدا عادت او په عام انسانانو کې بمدا عادتونه دي چې په یو بل باندې ظلمونه کوي. رسول الله ویل چې دې ظلمونه بزن ساتي. اوله خبره ورته دا وکړه ان دماءکم ساسو دا ویني ساسو مالونه
تاسو عزتونه دا په تاسو باندې د حرام او من دي لکه دا ورځ په دې میش کې وبرېږي غیبتونه بنه کوي ناروا قتلونه بنه کوي د خلکو ملنه په ناروا باندې اخلي نه دویمه مسله دا وکړه چې اے ملګرو د جاهلیت څومره جرم قصاصونه د چا پورې بندي هغه ګوردنن نه معاف د څه بنه کې چې وځي سړي حج وکي او د عرفات پورې دا مسله بند را شکل دي چې نه بر او ته زبدل انتقام اخلم وجه دار چې زما ورته زړه دښمنی و نه رسول الله فرمایي چې هغه دښمنان ختمه غنن د خپل اند شوي او اعلان وکي چې اول زما خپل د چا پورې پور پاتې دي ربيعه ابن حارث د رسول الله رکاکا بچو بنو سعد کې دا وړي کې ماشومه د شودو د پيو لپاره به ولې او نبي الته حوازن ور باندې حمله وکړه په دې حمله کې دې جګړه کې د رسول الله رکاکا بچیم وفات شو ویشتر شو بچو ماشوم د الله نبی ولې چې ګوردا ما معاف کړو نو چې کله ما معاف کړی تاسو هم د قشنده انتقامونه نور معاف کوئ دلیل په دې باندې چې اول به مسله په ځان باندې راولي دغه نور سبب د نور ملګرو باندې راځي کته په ځان باندې مسله نه راولي به نور ملګرو راولي دا ګورګرانه تمامېږي قرآن کې الله فرمایي چې د خپلوان دی ویره او الاقربین چې کوم نږدې دي وجه دا چې به تابع خلک اعتراض کوي مړ استخپل ملګری او بچی د شکار کې موږ له دا مسله بیانې او بل قومي مشرانو چې دوی خبرو من ورسره خلک ټول مني او د دین د اسلام د خپل پردي ټولو ګر علی سویره بده کې د امتیازات مکو چې دا مولوی شیخ د خیر د کده دا کارو کې او د بل وینه کوي دا مسله بنئ دریمه خبره دا وکړه رسول الله ویلي چې څومره سودونه دی هغه ختم ټیک دا ارسله خپل رسول مال اخلي او دا ناروا ده به ویل اسما عباس ابن عبد المطلب کاکا مې هغه خلکو سره د سود معاملات کړی دي عباس صاحب چې اسما کاکا او اسما تر دي هغه صرف او صرف خپل رسول مال ول نور ګور سود ختم عباس ابن رسول الله کاکاو مخکې ایمان راوړل د رسول الله په امر باندې مکه کې وشیدو به ایسه فتح مکه کې د ایمان راخاره کې عمر بن الخطاب عثمان بن عفان بچ کله بلار باندې روان وو شویب خو بریده نو کله به عباس یبردون ایسه برکت شو اکراما للنبي او رسول الله به ویلي وی عباس چې څوک zarar ورکړي د دې سره کمال چې zarar راکړي تقریبا په خپل عمر کې اتیا غلامان آزاد کړي دي قوي رأي انسان مضبوط انسان دنګ وېده بچا باندې د سود مسله د ویساغه ختم شو خپل رسول مال بوالي د سودونو په ډېر مختلفه طریقې دي رسول الله فرمایي یو روپې د سود چې سړی استعمال کې د دې سره 15 درش کړه د خپل مور سره زنا څومره خطرناک قران کې الله فرمایي د سزما اعلان د جنگ دی درې مطلب لري یو خو موږ الله د شی ویل شي دي خلکو سره او جنگي رسول خرو سره دویم د دې دا مقصد دی چې لازم دشمنان دي څومره عمل نه کوي زین منم دریم په ورځ قیامت به رسول الله رب العالمین دواړه د دې انسان مقابله لري وږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکله چې معراج له ختم یو قوم ولید چې هغه په خېټو کې ماران لړمان دنه پراته و غټ غټ نو ماته پوسو کې داخله سود دی دا هغه سود ولا خلک سود خریدي او امام صاحب رحمت الله علیه روایت پیش کړی و د اخیټه به دومره غټی شي لکه تعمیرونه چې په کوم طرف کېږي شي انت به ملاق باړی ورځيږي به او لوی سود په سودونه کې دی مسلمان به عزت را خو حاصل دا منع چې بده د الله جګړې د سړی به ودرېږي او سخت مخالفت اې دې به جدا شروطونه دي به تور مثال دی چې د لپاره بنقد کې یو ریټ او قرض کې بل اگر که باش علماء د دې د جواز قائل دي لکه امام ترمذی رحمت الله علیه چې دا موبایل په نقد کې بل 1000 روپے چې قرض اخلي بدول سي 1000 روپے د 2000 روپے ودا د نیټی دي المعاملات الماليه د سعودي علماء یو فتوا شایع کوي تقریبا ډیر رجل دا غي کوم دا خبره ذکر کړي چې دا جواز مسله دا خو ولې په بل طرف باندې ډیر دلیل په دې موجود دي چې دا شی ناروا دي نن څومره مسله خلک بده کې اختري د الله نبی فرمای قیامت د نږدې هیڅ کور به پاتې نشي مګر د سود غبار او بخار به ور داخل شي ابن مسعود سی ابو ویل ان کان هاذا بنقدن کذا شی په نقد باندې اخلي په قضا په دومره پیسې دي او په قرض باندې اخلي دومره پیسې دي نو یا په کم شي فیصله وکي یا ګوره په سود باندې ورګټ شوی دا مولین یو دا فتوی به کې لیکي ودا جایز دي عوام خوشاله شي پلاني مولوی شمنه دا فتوا را کړی نو د عبد الله ابن مسعود خبر لته متوجه شوی دا شکه په نقد باندې اخلي دومره او په قرض باندې اخلي دومره یا سود لازمي یا په کم شي فیصله وکړ دا کو سود هم نشي ډیر عظیمه ګونه د اخر به د اخلاق سره کله زده کوي چې ته ایماندار ته کاروباري سره او د بل سره بیچاره غریب دی اقتبا سو هغه سره همدردی کوي ایسا اخلاق سره بزنګ باید پیدا کی ترحم پیدا کی شفقت پیدا کی رسول الله دې باره کې حدیث ویلې ده قیامت کې رب العالمین یو ملک لوي چې دې بنده عمل نامه ګوره دې کې سړي الله وی چې به کې نشته به بهم وی به چا باندې قرض شو وخت به پوره شو هغه سره بنو وی زمړه بل مېش به راکی به چې ورغه وی زنه بل مېش به راکی به چې ورغه بل مېش به راکی تر دې چې دې سره راغی نو الله رب العزت فرمایي وی زړه لایق هم چې د سر نرمي وکم په دقه عمل باندې دا سړی ما ماپ کې جنت ته بوزي اخلاق مولوی شیخ دا فتوا لیکي ډېر احتیاط سره دی ولیکي
کدا سودم نشي د عوام او د مسلمانانو باندې لګ رحم پکار دی شفقت پکار دی کې فقیران دي خاصه اخلاق مخکې مونږ ویلو د محمد رسول الله هغه په دې باندې خپلېږي چې انسان کې تواضع وي حیا پکې وي صدق پکې وي رافت پکې وي او د صبر مسله پکې یو د رحمت مسله پکې د صحابه احترام ساتي د قران او سنت تعلیمات عمل کراولي بدګمانه نه کوي بخل کو باندې به پیدا کارونه کې ځان سړی نه بندي حسد نه ځان وساتي د قشن د جبه کنټرول دی ویلي څلورمه فیصله دا وکړه رسول الله ورته ویلي چې یا ایه الناس اے خلکو د زنانو مبارکي چې دا اوس شغي وي چې موږ د زنانو حقوق د زنانو ورځ ده او په زنانو باندې ظلمونه کیږي او د اسلام به ظلمونه کړي په دې ټول انسانانو کې بهترین شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم ته هغه وګوره چې زنانو څومره پایبه څومره شفقت ذکر کړی دی تقدیم د اسلام د زنانو له حقوق مسله برابر کړی دی د اسلام دراتګ نه مخکې د دې خلکو د زنانو سره د حقوق مسایل وګوري دی وحشي په نظر باندې قتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل دا زنانه تاسو سره دي لکه زندانی چې هغه زندان مالک او د قشن دغه هغه قومندان لا محتاج دي کوړته وی کینه کینی کوي ودرېږي کوي وزه کوي والدي سو کی تړلې اگر کاغذ مری ولې نه نو دا څو سره زنانه دي حتی تر دې زندانین دي تر دې پورې باج علماء دا لیکلي چې دا زنانه په خپل مال کې بغیر د خاوند اجازه نه تصرف نشي کولای به تور مثال سر زر دي دا سر زر خرڅین د خاوند سره به ور مشوره کوي دغه نه ورو سره خرڅون مسله څنګه کو څنګه نه کو دا ورته ویلي او به ورته ویلي د دې زنانو په اړه کې چې دا ګوره تاسو لکه حلال دي رب العالمین په دې قول باندې حلال دي چې تاسو یې دینه مزي والے په مقابل د مہر کې او کدا تاسو له حلال دي په دې مناسبت باندې چې ما تواب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دا خو الله تاسو له ویلي دي او زنانو هم دا خبره ذکر کړ چې اے زنانه کله چې د خاون په بستر باندې یو سړی خپګي ګوره هغه پرې نه دی چې هغه خپګي په دې چې سړی ولې اسمه پرې ځکه ناست قران کې الله به دا ویل کې زنانه سره چیرته لنجو باسونه رالل نو وعظ ور کول په قران باندې وای روا کبه دې برابر نه شونه بیا ورنه په غزر سمرستو کې جدا شه یا مفسرین ذکر کوي چې شاور واړه وځه کبه دې باندې زنانه ډیره خپکیږي د نکاح واجب دې خبره نه شي خوښ پرستی سړی وږي د زنانه د مسجد والا وبس کو کېره زنانه هغه به دې خبره باندې پیږي چې د خاون ولې زمانه خبره هغه چې هر کوشش غواړي دا وس ځان سره جوړي چې په دې مونږ رسول الله فرمایي به ورته وال ورکه غیر مبرح دا معنی چې اډو کې مات نه کې او د قشن وینه تیراونه باسي عبد الله بن عباس بویلی مسواک باندې دی وال او کبه بد اخلاق نو ایسه نفقور باندې بندول رسول الله فرمایي دا چې یو بوختنه جوړه شوی دا کته څومره نه غیدا ګرماتي کی کزنانه سره څومره خرابي وکي لیکن ایو ورسته اخو دي خو شنو دا خامخه دا خبره تعالی کې چې لکه دې کور من کله داغلو هیڅ شرط من خور زدل نه ده قران کې رب العالمین فرمایي کبدی کې چرته یو صفت بد وی معنا بد زبانه یعنی تیز جبل لري یا بل نو کې دې شبل به کې د بچی تربیته دینداری انسان به سره گزاره کوي او رسول الله فرمایي پتہ شو کې بهترین انسانان هغه خيارکم لاهله شغد خپل سره ډیر خروي وکي او به ورته ویل چې تاسو اخري نبی پنځمه خبره ورته وکړه زمانه ورسه بل نبی نه راځي ارچ عیسی علیه السلام د هغه هم د امتی په صفت باندې ژوند کوي شیخ عبد السلام سے کتاب لیکلی دی د منکرین حدیث په رد کې انکار حدیث انکار قران تک د صحیح احادیث نه انکار دار قران نه انکار دی هغه کې به دا خبره ذکر کړې د عیسی علیه السلام د نزول په اړه کې و عیسی علیه السلام چې کله راکته کېږي منارۃ البیضاء باندې دا به د امتی په صفت باندې ژوند کوي د شی بنې چې قران او حدیث په منسوخي او بل کتاب راوړي انجیل مثال دې دادی د دې ملک وزیر اعظم دی صدر اعظم دی دا چې کله بل ملک لاړ شي انت خلق دا په دې نامه باندې پیژنې چې دا وزیر اعظم دا وزارت وزیر داخله دی وزیر دفاع دی او څه مخېل چې آیا دا دغه په ملک به دومره اختیارات لري کوم چې په خپل ملک لري من به عیسی علیه السلام پیژنو په دې مناسبت باندې چې دا د الله یو نبی دی لیکن چې کله دا په آخر زمانه کې راکته کېږي قیامت نږدې من به دې صفت نه پیژنو چې و زده د شرع برازي او د رسول الله د شرع منسوخي بلکې د قران او سنت تابع ژوند وکړي دی ورته ویلي دغه مسله نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا بیان کړه تاسو ګورئ څومره جامع نبی له څومره کې څه خبرې کوي ويصلوا تاسو منځونه کوي بینځه منځونه د منځنه ورسره به د روزو اهتمام دغه نه ورسره به د زکات مسله او به د حج مسله به د اختلافي مسله د جهاد کله فرض عین نو سره به حج دی او کنه اعمال به د جهاد کې مصرفي نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي تداخل فی الاعمال جائز دی جهاد ځان له فرضیت ته او د قشن د حج ځان لدی لیکن که چیرته نفلی در باندې لازم وی اهل علم فرمایي به دا تک تمکو بلکې هغه مال هغه مجاهدینو په تایید کې ولګوا اگر که باز علماء دا خبره ذکر کړی دا
چې رسول الله د حج نه مخکې د جهاد مسله ذکر کړې وې دینه دا خبره معلومه کې چې فرضي حج پر خودل پکار او بده کې ځان او مال لګول خو لیکن بنا بر هر تقدیر د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د قول موافق تداخل په اعمالو کې جایز نه هغه مستقل عمل او د خپل مستقل دی ورته ویلي او رسول الله به دا خبره ورته وکړه چې تاسو وګورئ د خپل مشرانو خبره مانی هغه ویلو ګټه بچي و تدخل الجنه رسول الله فرمایي نتیجه به دی چې جنت ته ور داخل شي دلیل به دی باندې چې د جنت د داخلي دوه لپاره څو طریقې دي یو چې قران موږ تاسو ذکر کړی مونږ دی د قشان روزه ده زکات دی حج دی کیسه اخلاق دی ایمان دی منځ کې عاجزی ده د ژبه حفاظت دی د فرش حفاظت دی د وادي پابندی ده د امانت پابندی ده د منځ حفاظت دی خلکو له خیر ورکول دي شکل د قران او سنت برابر جوړول دي مسلمانانو باندې بدنامه نه لګول د مسلمانانو مابین کې جدایي اختلافات تفرق نه راوصله د مصیبت په وخت کې صبر د رحمت په وخت کې د نعمت په وخت کې شکر ایستل د قران او سنت باندې ژوند تیرول د مسلمانانو په ژوند کې ستاسو مینا په خپل ګوندې باندې شفقت چې بادشاہ شه دروغ منوي اهل عیال الله درکړي د حلال رزق کوشش ورته کوي پاک دمنی وکي معاملاتو کې به نرمي کوي صدقې به ور کوي امر بالمعروف نهي عن المنکر وکي پریوته شړې وروچتای یو شړې بیکار دی غلب کار پیدا کوي او د خپل شر به د خلکو نه بنسي د دین ورسره رسول الله فرمایي الله فرمایي به ته جنت لاړ شي به ورته ویلي څومره نشانه به دې خبرې له متوجي وی ترکت فیکم امرین ما پتا شو کې دوه شیونه پرې خود لري کوم چرته په دې باندې پنځه ولګول او منګولې مولګول نو یاد ساتي هدایت ته کوم دې باندې پنځه منګولې ونه لګولې گمراهی ده قران او سنت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا زموږ اوسو دین دا دوه پای دي دا څومره اقوال لري خلکو د دې مولانو د دې شيوخو د دې مړو د دې ژوندو دا به موږ راخلو خطیب شیربنی د سورې شورا د آیات په تشریح کې فرمایي په دې قران او سنت باندې به موږ تاسو تعلق لري سره شرط برابر په دواړو سترګو عمل به پکې کو برابر نه هغه موږ پریدو دغه خبره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کړی دا ابو یوسف له ویل چاره خبره زمنګ نه ملي قبل کې زمنګ دا خبره په قران او سنت باندې وته لګي دي سره شرط برابر یو عمل پوي کې نه بدقه دیوال باندې ولې چې صحیح حدیث تاسو له ورشه دا زمنګ مسلک دی شاول ولاسه بزګه ویلي وی چې کله په یو مسله باندې قران او سنت موجود دی او ته یو چا خبر راواله او دا ورته مات کې قیامت کې بس تاسو عذر الله له پیش کړی شي دین د اسلام اغاز منځله قران او سنت نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی قال الله قال رسول چې کوم خبر باندې موجودي او دا دین دی قران بارکه الحمدلله بار بار درسونه کې دا ویل کېږي چې ډیر بهترین فضایل لري رسول الله فرمایي چې قدر لري لکه د نور خبرو باندې لکه ان شاء الله په مخلوق باندې غوړه دی رسول الله فرمایي چې کوم مجلس قران بیانې کې بدی د الله رحمت دی او بدی باندې سکینه یو دا د الله په مجلس کې یادېږي او کله چې دا مجلس د ذکر اخر لور شي کې د ټولو بارکه الله رب بخنه اعلان کوي رسول الله فرمایي طالب العلم د خپل اندي ملائکه وزري غوړي او کدا په کې چرته مرشد به شهید دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي طالب العلم الله په قبر کې منخوري کوي وغيرها ډېر منقبتونه دي شته حتی رسول الله د احد په غزا کې د ژوند نور سم مرګ چې راځي پاغي کې د قران ولا ډېر لحاظ ساتل دي چې کوم یو ملګری باغره قران سره زیات تعلق لري په حد کې به مخلک دې ادبونه بار بار بیان شوی علماء په کتابونو لیکلي او داس باندې کې نسلو توجه باندې کې نسلو د چاره پر نه قطع کوله اعوذ بالله ورته ویل او په خلاص کې نیول په کم بنچ کې خود لکې پاغي باندې خان اړول به یې لیکل به کې نه کوله تدبر پنه باندې وسله چې زیره جنت راشد الله نه دعاګانې چې زیره جهنم پکې راشد الله باندې پنهي د عمل پنه باندې به وي او دعوت به خلکو لکه او د حاکمیت کوشش وکړي چې مشکلات تعالی رسېږي صبر وکړي د الله درزه لپاره ورته کینی علم به در نصیب شي تقوا به ځان کې پیدا کړي دي د دمکني به ځان له متوجه کې من کې غم دادي دا حدیث د يهودو بارکه دی دا آیات د يهودو بارکه دی د نصاراو بارکه دی د مشرکینو بارکه دی د پلانونو بارکه دی خو چې جنت کله راشي به ټول کوتي ځان له نشي داس مونږ بارکه دی او شریفه کې کتاب دی هغه کې شعر دی یو چا نه ګله کړی دی چې کله حلوا په خشي جنده ورته راغړي جګړې به ورته موږ راغواړي تعجب زموږ پر انصاف باندې دا د يهودو بارکه دی د مشرکینو بارکه دی د نصاراو بارکه دی خو جنت چا بارکه دی هغه بس به زموږ بارکه دی قران نه به هغه وخت پیدا و چې دا ټول مسلې بسان له متوجه کوي دی آیات کې دا خبر الله مالا کړی دا کده چې وکړه د څه پر سره کیږي کاغه اره مسله وټیک د يهود نصارا فلان دا یو مثال نمونه تیر شوی دا کدا چې بدونه چرته به من کې موجود شونه دا به خامخه به د عذاب من لري دا الله عظمت بزړه کې لري دنیا سره به مینه نه ساتي خوښ پرسي به پرې دی قوي امام بزان کې پیدا کې به علم در نصیب شي زړه به صفا او ساتي مضبوط عزم یقین صبر لیکن کله کله د علم د قران الله چانه اخلي
هغه چې په انسان کې تکبر راشي بدعت پکې راشي په ګناه باندې مشواله خواهش پرستی وي دنیا پرستی وي کمزور ایمانی دیوچا خبره بغیر دلیل نه راخلی ارزه کې عقل پیش کې به دا حدیث خو ما عقل نه ډیر جنجالانو دغه جنجال پیدا شوی ودا حدیث مونږ ځکه نشو منلای چې الله په اخر کې د شپې د باس اسمان لراځي خدل د جشبر افغانستان او ډنمارک او پلان هغه نور زینو کې بسالي به افغانستان کې شپراله په د خارج مملکتونو کې چې ورزه الته وس الله راکته شوی کنه ایا الله رب العزت په دې عرش باندې به برابر نشو دلته راځيو کبه نه راځي ته اس بکواس د خلکو ځان له جوړ کړي دا د الله صفات دي منی کوم چې دغه د شان سره مناسب قیاسونه په ځمانه به کاینا په دې کیفیت باندې ارجه د عقل وړاندې پیش کول نه او به ویلي وسنتي سنت می تاسو لپاره خو دو ان شاء الله کې د ژوند باقی د محمد رسول الله د سنت او سل په دې به بیان سبا ان شاء الله د پنځشنبه ورځم دا چې ارسمره بیان شو درس مشو ویل کوم آیات دغه نه بروس ور باندې شروع کوي څومره اندازې پردا به ورور رسیدا نو رسول الله په دې سنت کې څومره خیر دي څومره مسلې دي سبب زموږ تاسو درس د الله په فضل کرم سره هغه په دې باره کې چې د محمد رسول الله په تابعداري کې څنګه د اصل پیدا دي او کمی دي که ژوند چرته ان شاء الله باقی قران می تاسو پرې خو د سنت د پیغمبر می ته پرې خو دا خبره ورته وکړه ا دین ورسره ورته نشه خبره وکړه چې اے انسانانو تاسو به ګوره مخامخ کېږئ غدن سبا ربکم د خپل رب سره د الله سره بساسو پیشي کېږي رسول الله زين ساجدا کول چې اغه دنیا ته توجه ورواړوي د دې وجه حدیث کې مرضی رسول الله فرمایي او خیر انسان هغه د شغه د مرګ نور ژوند لپاره کار کوي مرګ ځان سره یاد ساتي انسان په خپل عمل باندې سوچوږي چې زما بدی څومره د زما د نیکی څومره د آخرت د ژوند هم ته رعایت کوي د دنیا د ژوند هم ته یاد ساته چې زه هغه ژوند دې لپاره بربادوم رسول الله فرمایي د دنیا د ژوند د ماشه د وزر په اندازه باندې لیکن کافر انسان له بشر د یو غړپ خوندې نه وړ کړي د مصر شاعر به فرمایي وېدا قدماشه وزر دې د په ټوله دنیا باندې تقسیم قسمت او به کومې سوال شي فرض کړه چې دا ماشه وزر شو دا چې وس تقسیم کوم به کومې سره شي چې ابدي شونه دې لپاره موږ به برباد عقلی دلیل به دې کې ډېر موجود دي د ارشي جوړه د دنیا جوړه اخرت الله رب العزت فرمایي حدیث مشکات کې مرایي چې اول ساسو پیدائش باندې قادریم دوباره قادریم کله وی باران کومه دا وښ دانونه شنتي غونه رو باسم تاسو د قبرونو نه رو باسم زمونږ د الله عدل دار چې جنتی جنت لړ شي جهنمی جهنم لدا کله چې قیامت راشي د الله رحم چې پر اخر هغه په دنیا کې نشراته ترڅو پورې غره نشي او د قشن دي عادیان او سمودیان او حلاکت دلیل په دې خبره باندې چې رب العالمین په قیامت راولي چې دې برباد به سم خل الله په قیامت را نه ولي ضرور به راولي دې به ورته ویلي چې تاسو به ګوره د رب العالمین سره به مخامخ کیږئ دا سره به تاسو پیشي کیږي او به دا ورته ویلي چې اے انسانانو زما باره کې تاسو نه ګوره پوښتنه کیږي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم باره کې تاسو کوم عمل کړی دی تنن راشه ګوره ارسل پوښتنه وکړه تاسو کې الحمدلله زه محمدي او به تور مثال محمدي دا منه منسوب شوی محمد صلی الله علیه وسلم یعنی رسول الله چې کوم ژوند کوم مسله موږ لپاره خدای په هغه باندې موږ عمل او شکر الحمدلله بلار نکنه موږ مسلمانانو محمدیان ډیره کله چې صاحب لار یا ورور یا څوک مرشد رسول الله طریقه ورته کوم متوجه ده یری مال علم نشته کله چې تابع د واده مسله راځي د رسول الله کوم طریقه تعالی متوجه ده کله چې ته خیر خیرات کې د رسول الله کوم طریقه تعالی متوجه ده کله چې ته مونږ کې د رسول الله کوم طریقه تعالی متوجه ده ته چې کله بازار لري د رسول الله کوم طریقه تعالی متوجه ده کوم دعا وکړي ته چې کله مې شګوري کوم دعا بوي ته چې کله نوې ماشوم پیدا شي او هغه د کجوره خلک ورکې نو سبا ورته وای ته چې نوې جامې واغوندن به کوم دعا وای ته چې ملمر رخصتې به کوم دعا وای ته چې شامل مشن به کوم دعا وای ته چې شامل مشو ډوړي دوه اخر کې به کوم دعا وای یو کمزوري موضوع په انسان چې دی ول کوم دعا بوي دا سپګمې چې کله به تور مثال تندرونی شي دا نور کوم دعا بوي دا بچ لګي کوم دعا بوي دا اسمنګ چې ګړز ګړز کوم دعا بوي څنګه محمدي اې دې خدای مثال زه تاسو له مجازي انجینر يم او دې بار ګټ کې سړی مالوي چې مولوی صاحب زما داسې درې سپیکور دی او په دې ځکه مالي نقشه جوړه کړي چې دومره اتاقونه فلان دا لري او زه به هغه نشم جوړول نه دي ټول خلکو له بس ذلیل او شرمنده شم کنه اڅ دروغجن سړی دی دلیل به دې باندې شګوره زمونږ د محمد صلی الله علیه وسلم باره کې پوره پوښتنه کیږي دا ټول انسانان دا ټول علما دا په یو طرف باندې کار محمد صلی الله علیه وسلم په بل طرف باندې کوي دې ټول خبرې دا خبرونه قربان هغه باول زکای د خلکو خبرې به هغه باندې تری بعد دغه به ته محمدي جوړيږي و اسمان باره کې بدرنه پوښتنه کیږي دې ورته ویلي دریمه خبره دا وکړه وزمان روستا تاسو ګوره به د شونه ګرځي کې ارتداد مسله کې چې باجی د باجی بسره وشتيږي هغه به وښنه باجی باندې وښنه مومن ګوره ونه وښنه د مومن په وشلو کې د انسان عمل برباديږي مخکې موږ د درس کې ویلی و رسول الله فرمایي چې کله سړی د مومن پسې السحر والی او هغه وښنه د عمل برباد د يهود نصارا سره مشابهت د هغه سره دوستانه
علماء په دې باندې به مستقل کتابونه لیکلي دي شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب لیکلی دی اقتضاء الصراط المستقیم ملګری غلیمان پښتو کې وړکی غون رساله ده الموالات والمعادات د الله لپاره دوستانه او د الله لپاره به دښمنی په ګناه باندې امیشواله د خلکو په وړاندې یو عمل چې ځان لشي به بل عمل د رسول الله د دین پر استهزاء د الله د الله د رسول په قانون کې د بل چا خبره اخصل او غیبه کلک به ودرېدل د ایمان په نعمت ناشکری او د اسلام په نعمت ناشکری او مسلمانانو له ضرر ورکول مؤمنانو له ضرر ورکول دایره نه پیدا کېدل چې الله به معنی ایمان ولې دایره نه پیدا کېدل چې الله به معنی اسلام ولې د شي وخت کې دي خلکو ایمان به بربادي کی ورسونه وښني د مؤمن د امر د څنګه د خلکو دا کړي په مقابل دی څو پیسې کوي دا پویږي نه چې دغه اسلحه مال د فلاني پلاس کې راکړه دا ټوپک لشنکو به مال په غاړه کې واچوله په مقابل دی څو پیسو کې دا چا پسې مال اخښ دی یو مسلمان مجاهد پسې هغه چې زه وځم رسول الله فرمایي چې ګورته د ایمان نور باندې خلاصي عمل د ټول برباديږي لیکن دا سوچ نشته وجدار چې موږ د خواهش خپل الہ جوړ کړی دی عبد الله ابن عباس فرمایي چې الهوا الہ یعبد دا خواهش او د نفس خلکو یو خدای دی چې بزاغه بندگی کوي چې موږ الله رسول چې ویل هغه پاتې او چې زما نفس مال چې ویل دا بزر اخلاق او به ویلې ودی رسي دغه حاضر انسان غایب انسان له خبره کې دې شغه کې ډېری استعداد په نسبت سره دی صحابه کې یو کیفیت او تابعین کې به بل او بیا په نور امام بخاری رحمت الله علیه به بل انداز دراغه امام احمد ابن حنبل به بل انداز دراغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به بل انداز دراغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام ناصر الدین البانی رحمه الله هم د حلو مجر قیامت پرې سره کوم استعدادونه الله په انسانانو کې خودلی تاسو به بل خبره کوي ته به حدیث دومره وارد نه دومره مسائل به نشته شرکه هغه ملګری چې دا خبره واوریدله او به ویلي چې ما دین ورسو کوي نه رسو ویلي تا خو موږ له دین ورسو تبلیغ دی وکي ادا دي کې خیر خوې دی وکړه اللهم فاشهد اسمان لو کته یلا وتګواش یلا وتګواشا یلا وتګواشا د دین دا خبره معلومه شو چې چا کوم خبره یاد کړه غل بل ورسي په تبلیغ کې علم ضروري دي چې دا به تکاله مدرسه یو به د سربندي کې یو به اسناد اخلي یو حدیث تعالی ورشدو یی دکاندار یو حدیث تعالی ورشدو یی زمیدار یو حدیث تعالی ورشدو یی ډاکټر یو حدیث تعالی ورشدو یی انجینر یو حدیث تعالی ورشدو یی صرافه یو حدیث تعالی ورشدو یی عالم بس دا متصل بل رسول رسول الله فرمایي چې بلغوا عني ولو آیه دا خبره د خلکو غلطه را ځکه پیغمبر دا خبره ذکر کړی چې دا څومره خلک دي چې دا ټول علما نه و لیکن بیا دا تاسو د نور لور رسوي دویم ته نشه خبره دا معلومه شو اللهم فاشهد الله لبي پورته وکړه اسمان لبي ورجل ته گواشه نتیجه دا خبره معلومه شو رب العالمین هغه بر په عرش باندې برابر دی کم چې داغه د شان مناسب دا ګور عقیدوي خبره ده ډیر مليون د عقیده ګډ وړه کته پښتنه تی وکي په عرش کې دا موجود دي او کله بعضی مليون کتابونه دی وکړه حق حیران بشوي نه الله پورته دی نه کته دی نه کی طرف لدی نه چپ طرف نه دی کم ځای قسم په الله چې دهریت هم دغه عقیده را پیدا کی دهریانو څه کول چې الله کوم احتمال وکړل تشتا ال تشتا کته چې د قرآن او سنت باندې پوي وینو به تعالی معلومات چې د الله رب العزت د ذات مسله جدا د علم مسله جدا د دې وجنه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه دا خبره نقل ده چې کوم سړی په دې عقیده باندې عقیده لري چې الله په عرش برابر دی دا سړی ګور دی ایمان نه کنګال دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به مجموع الفتاوی دریم جلد پنځم جلد کې کتاب العرش کې مختصر کتاب العلود امام زاهبی د سعون علماء او خبره به ذکر کړی ده ضرورت زرهو دلیل په دې کې راجمع کړی دي او د الله رب العزت صفات هغه به موږ منو کوم چې داغه د شان مناسب بغیر تعویل نه تحریف نه تشبیه نه د الله قیاسونه په ځان باندې مکوا پرون درس کې دا ویل شي و په اکبر کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه دا خبره نقل ده د الله له سنت موږ د رسول غوندنه داغه سترګې موږ د سترګو غوندنه داغه قهر موږ د قهر غوندنه داغه پوند موږ د پوند غوندنه داغه تعجب موږ د تعجب غوندنه داغه خنداس موږ د خندا غوندنه داغه برابر دل موږ د برابر دل غوندنه چې کړه دا مسله ته برابر نه هیڅ وخت کې جنجال او آیتونو کې او حدیث کې به ټکر مکر تعال نه راشي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد اسحاق ابن راهوی حق سره همیشه ولذلك خلقهم قران کې الله فرمایي چې دی حق او باطل د ټکر د لپاره مخلوق پیدا کړي د وخت مليان لاړ ولی لوي ویل مړ مولا پیدا شوی دی واغه دي چې الله په عرش برابر دی او قران کې الله فرمایي چې وهو معكم یو ډنډوري او تبلیغات به جوړ کړو غیر اوس نو ورته ویل کده څه خبره ته کوي چې د شپې په اخر حصہ کې دلته راځي به دا خبره کې چې الله د عرش برابر وي اسما د عقیده را چې الله د عرش برابر وي د شپې په اخر حصہ کې دي زره راځي ځکه د الله جدا مسله اسما جدا ته دې مولان نو پښتنه کوي څنګه ټول حق حیران کې نس د الله د صفاتونو بارکه به انسان صحیح عقیده لري دی لوري چې توحید په الاسماء والصفات ډیر کرته یو سړی قبر له سجده نه کوي بل چر علامت شنوي خو چې کله اسماء صفات ورلا شي است به پکې خوېږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قصیده نونیه کې الماتوریدیه کې دکتور شمس الدین رحمه الله تفصیلی بحث به بده کې لیکل دي به قتل دا پکارت
نو ورته دینه دا معلومه شي چې د رب العالمین پرتواله بل په سلورمه مسله کې داراله چې الله رب العزت قایتونه نازل کړ اليوم اکملت نن ما تاسو دین پوره کې نعمت ورته ویلي نبی سین لته سوال لازم چې دا دین پوره کې ولې دې ورځ نه مخکې صحابه ورکه چې په ناقص دین باندې عمل کړي شیخنا و امامنا شیخ عبد السلام شیخ په تفسیر کې لیکلي اصل کلام کې وې دې دا مطلب نه دی چې صحابه په ناقص دین باندې عمل کړي دې دا مطلب دی مخکې به کې احتمال د نسخ او د منسوخ او د ناسخ راتلې شو دې ورځ نه راپدې خو نور قران نشي منسوخ کېدی مخکې به دا مسله و چې دا کافر او غیر مسلم مشرکان راشي په دې کې ترمیم او تغییر وکي بس دا اوس پوره شو نور به کې شي نشي کېدلی ټیک د فضایل وغیرہ دا برازي د دې وجنه مولا قاری سے فرمایي چې دین د اسلام کمنو کې فن ارله حسره پوره دي شي نور ضرورت نشي چې پلانې عمر رضی الله عنه شکر دا آیات واوریدو ایسه په جوړاش چاته پښتنه وکړه عمر بن الخطاب ولې ژاړي قران باندې ډیر په شړې عمر شه وی قسم په الله چې دا دین موږ خلک ناقصي وی دا څنګه وی هیڅ یو شی نشته چې هغه تکمیل لور شي چې هغه به ورسره ناقص کیږي او رسول الله مرته اشاره کړې و چې دا دین د اسلام کړي دی دا کړي به ایسه داخله عروه مات کی کړي به دا دین وګرځي او رسول الله فرمای اولنې مسله دا چې په سبب په قران او سنت باندې نه کیږي نه موږ تاسو څنګه وایو تلاوتونه دي او تفسیرونه دي او اسقاطونه کې موږ بعض خلک وګرځي زنانه د حمل مسله چې د زګیدون مسله چې الته سر لمرتکیری قسم لمراخلی والله په سبب تاغوتی نظام کوي اته په تندې کې شرط دا ګنجوال نه راځي چې دا خود الله قانون دا خود الله زمکه موږ د الله بندگان په دې کې څنګه بل قانون راشي وغیرہ په دې کې به اومنل شي او اخره مسله ذکر کړ چې موږ بغډ ورشي رسول الله فرمایي یو قسم د خشوع والا په کې پیدا نه کی خشوع به ختم شو بعد ابن شامل دا فرمایي به لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام بنوم پاتې شي د قران پاسه توري کړ کې پاتې شي جمعهونه به ډېر ډولې ډېر به مزیداري لیکن قران او سنت د هدایت نه بخالي رسول الله فرمایي بدترین خلک به د ځمکه بسر باندې دقه مولياني د اسمان لاندې د ځمکه بسر دې مولا صاحب د فتنې راوځي په دقه مولا باندې بیرته به ورته ماميږي دا به په بل موقع کې ویل د خو لیکن دې ځکه چې مناسب ذکر شو دلیل به دې باندې چې په دې آیت کې الله په ټول بدعات باندې رد وکي رسول الله فرمایي چې بدین کې وکړ وکي او هغه اصل په قران او سنت کې موجود نه یاد ساتي دا ګوره مردود دي رسول الله فرمایي چې انسان به د کوثر د وبونه منش رسول الله فرمایي بروي د عبد الله ابن مسعود بدعتي انسان لاله توفیق د توبې نه ورکي او رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ني منځ نه روزه نه دعوات نه زکات نه بل يوم الله دې انسان سره بینه مل سعید ابن مسعود دغه قدنه کې روایت دی د اختر پورز باندې شکل ایدګا لاړو نه ته شو کوړه کوغه منځونه کول د منځنه د اختر د منځنه مخ کې په ایدګا کې منځ به ناروا ده نفلي سعید چې ورته دامه کوي دم دا سړی غوسه شویل په منځ باندې الله مال سزا راکړي یو سړی یو عمل کې ورته دا بدعت ولې په خیرات باندې الله مال سزا راکړي ولې په دعا باندې مال الله سزا راکړي خیرات جایز دی دعا جایز ده دامن جایز دی خو لیکن د رسول الله طریقه خلک به پیش کړه د ځانه د به مسلې کړي وې دا عمل دکړه د رسول الله سنت نه قران امام شاطبی علیه السلام پر وې د ابن ماجشوم باندې دا خبره د عائشه رضی الله عنها نقل کړي ده عائشه به فرمایي وې چې کله رسول الله نه یو عمل نقل نه او چاو کې نعوذ بالله من ذلک وې دي کوون کې دا ګمان دي چې محمد په اسلام کې خیانت کړي دي علیه السلام ګوره څومره خطرناکه مسله هغه په اسلام کې خیانت کړي او زه چې مزړي پورا سړیم زکه په دې مړي کې دا کار کوم په دې ژوند کې دا کار کوم په دې واده کې دا کار کوم رسول الله کنه دی ویلې صحابه کنه دی ویلې خو زه کوم چې زه دا غونه ډیر پويګم د شاکره چې سړی ولري څه مخیل قران کې رب العالمین فرمایي د سورې کهف د ورسنی آیتونو مبارکه وی ډیر کړتي انسانانو به عملونه کړی وي خو ګمان بکې چې ولا ما ډیر کار کړي لیکن الله دا ټول برباد ابن کثیر د سورې احقاف دی آیت په تشریح فرمایي غالبا اول سمرات کل قول وفعل کم یو قول او فعل چې محمد رسول الله د ملګرو صحابونو نقل نه هغه ګوره بدعت دي ابن کثیر به دا خبره ذکر کړي د سورې غاشیه د آیت په تشریح عامله الناصبه عمر سے به سړی ولید شام علاقه کې سپینګیرو د ډېر بندګۍ د وجه نه تپشوي خورشوي سترګې وښ کلاړي شاورته ویری امیر المؤمنین ولې جاړي وې دي آشنا کلونه عبادتونه کړې دي لیکن د رسول الله د طریقې نه خلاف الله به په خپل عبادت باندې جهنم مظلوم شي منسلل روجتلل صدقیتلل دعاګانې تلل دا ټول د رسول الله بری ترجمه نه وکړي چې د قران او سنت ته کړه عمل قليل في السنه خير من عمل كثير في البدع لګ عمل د رسول الله د سنت برابر دا ډیر چې برابر بهتر دي هغه عمل نه شي کې د رسول الله طریقه دی سفیان ثوری فرمایي وې په زنا باندې ابلیس زمره نه خوشاله لګه په بدعت بدعتي سره د خپل شي له دین وای پاغي مناظره کې چیلنج تعالی درکې هل من مبارزین مبارزونه د څوک شي موږ مقابله وکړو موږ اوسته يهودي کنه مقابله وسره وکړه چې ته مسلمان له چیلنج ورکړي دې ګور او زناکار سره چې کله ګناه کوي هغه ته توبه وباسي یو بدعت دی فسق دی له متوجي فاسق دا معنی چې وسړي ګیره وخرایله اې دې مثال دا چې وسړي دی
داغه دوست را روان دي خپل وړو یا چاله وې اشپزلا چې خطرکاری برابر کو دا ارڅ می تراوړ زما ډیر عزتمن رو را روان دي ملمه دي ارڅ برابر کې خو لیکن په یو ترکاری کې لګ مالګه کمي ولی وقاب کې وسره مالګه لګلې ده چې کله دغه کور والا په دې کې دا نوړې ورخته کړه وې خپل مالګه بکې نه و زړه کې لګ خپه شو کنه شو چې څومره تاکید ما پتا باندې وکي په دغه مالګه راواخه سو په ترکاری کې ورواچول ورحل کړه آیا دا ترکاری خپل لکی کنه خپل لکیږي فاسق نه الله لزر خپه چې دا کار ولې کړی دی خو لیکن نور مسله قبوله د بدعت شي مثال ډیره مزیدار ترکاری برابر کړه د پاسه په یو څاڅ کې د تشمی تیز ورواچو سره خلبه به سکو خوري دا د قشان مثال عمل وکوه اخر کې په یو شی ورواچو ټول پالچ کړه ختم کړه دین ورستا نبی کریم علیه الصلاه والسلام بلال لوي چې اذان وکاشنه بلال سے اذان وکي د مسبکین مونږ او د مازیګر مونږ دواړه سره یو ځای جواب بین صلاتین وکړه سنت به کې ونه کړه په سفر کې سنت اهتمام علماء لیکل کې چاونه کې سمانات بني شو لیکن تحیت المسجد او تحیت الوضو وغیرہ دا بکې نوافل ماقام کمیږي نه پمنځ نیمیږي نه هغه به درې رکعاته کې د ماخوستن ویترم شو د قشان د سر سنت مشته او جواب بین صلاتین په دې مناسبت باندې وکړه چې بدیجه کې د ملګرو باندې تخفیف راشي او د غروب نور سره روان شو مشرکانو کې دا عادت چې هغه د غروب نه مخ کې راتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام په یو باندې سور شو د دې وخت مخ د قبله په طرف باندې او دا بری سورلې باندې څنګه تلبیه او دا شینه کول چې ملګرو له تعلیم ورکی او د دې د اخرته شو د غرب په طرف باندې مخ د هجوم او اشهد الله اله الا الله دا دعاګانې ډېرې سختې دعاګانې ذکر عربي فرص من دعاګانې ډېرې بهتر دي حتی تر دې پوري چې الله رب العزت ملائکه باندې فخر کوي چې د اسما بندگان څنګه راځي مشي وي او څنګه راځي مشي وي او کوم ځای کې راځي مشي وي رسول الله فرمای وی په دې ورځ باندې الله رب العزت د خلکو له ګناهونه بخي او په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث کې راځي دا دعا وکړه چې الله اسما امت لا استحقونه چې په عمل کړی دی هغه مرته معاف کو د مخلوق حق چې په عمل کړی دی هغه مرته معاف کا الله دا یې سوال قبول کوي چې ما حق دا ورته معاف دی د مخلوق له نور ډیر په استقامت او په دمه باندې روان شو رسول الله ډیر د مدار سره او تر سره نو ملګرو باځه او تری وکړه وی ویل یا ایه الناس ای خلقو علیکم بالسکینه لکه زره په دمه باندې راځي په دې تیزوالو دې منډه کې خو خیر نشته یو ورځ شړې چې په منډه باندې منځل راځي او دسته وګي کور کې او را روان شوي کوي رکعت برکات د نه لاړې خیر شي ار رکعت پر اورش دي کپې اطمینان راشه زموږ څو ډیر ملګری الته او داس په ځای کې او داس وګي دلته چې کله جمع ودرې د شو دربار په دې برنده کې را شروع کړي داس سره رسول الله نه خلاف کار په دومره به د جمع شوقي د اهتمام شوقي به وختي ورته راشه کنه تحیت المسجد مو کا سنت مو کا تلاوت مو کا الله نه بکنه مغواړه تکبیر الله کې به برخواله او د قشن به جمع کې پورا ته چې کله را روان شو جمع ته ولار د کرکات جو کنه چې ډیر په دمه باندې ورش سيدنا وامام عمر بن الخطاب فرمای وی تاسو علم وکړئ د علم لپاره وقار ځان لپاره اهتمام ځان لپاره پیدا کړئ دین ورسره نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شو کند واغې تر باندې لاړ خپل ضرورت پوره کړي او د شو چې خو د نیمګړې د شو د شونه کې لکه څنګه چې سړی منځل او دس کوي ځم پسې به کله اسامه صاحب کې نورو او کله فضل صاحب تاسو دی لګورئ د محمد صلی الله علیه وسلم سره آشنا خوې سره آشنا سید او سره آشنا امام او څنګه آشنا رهبر عمر ابن الخطاب ابو بکر دا رسول الله وزیران دي په کار دا چې د ځان سره په سورلې باندې کې نه ولي وي لیکن اسامه یو تور غلام هغه ځان سره کېنو فضل شابه کېنو دي کې د محمد صلی الله علیه وسلم عاجزی ده چې اے خلکو دا ګوره د شو ساده غني حج کوي په دې کې دا تکلفات نشه تشریفات چې الیک لرش رسول الله را روان دي او ګارد را روان دي او پلان را روان دي او دا د عام انسانانو غوندي عمل کوي دا ټول ګوره موږ تاسو تربیت راکې دي خلکو ځان مخکې خلک روان کړي ورسم روان کړي خلکو لم ژوند ساخړي ده ځان لم ژوند ساخړي ده نه ساده عادي عبد الله ابن مسعود فرمایي انسان له دومره شر بس چې دا په جامعه کې روان خلک ورته ګوت نه شي چې خپلانه ده هغه ودا ده خو چې کله کته شو نو اسامه سي ورته ویل یا رسول الله وتا دا د سس نیمګړې ونه کې د خو سمون تر غیر مصدلفه ټیمه رسول الله ورته چې الصلاه امامك نو څه مخکې مطلب دا د داس نیمګړې څه کوي چې د ذکر مې کړې دي چې لپاره مې دا داس وکړي کله چې منظر لپاره داس کوم به پورا او داس کو یو سړی به داس له ذکر کوي یو بل مسله کوي کتاب دینی مطالعه کوي او هغه لپاره چې نیمګړې غونډه داس وکړي اسمه منعت پکې نشته دغه نور سره مزدلفه له دا ماخه مونږ مو کې نو مخصن د دواړو ځکه چې ماخه مونږ وکي ملګرو لوري دی وکاو نه د پالن نو کته کوي هغه شکل کته کړی به چې مخصن مونږ وکي دي کې موږ داسې هنساجي رسول الله راکړه چې تکله ماخه مخصن معنا دا چې ماخه به قضا غوندي شي ظاهري موږ له قضا کار خو شرط کې دی له قضا نه وای ماخه روسه که مخصن سره بعض خلکو کې دا عادت دي چې ماخه مونږ کې متصل بشي مخصن کې جامع بین صلاتین کوي نه ما کوم منځو کاله اسکارو کاله زره صاحب کې ولا دغه نور سره ما خوستن به وځي کا
رسول الله دا تربیت منګل راکی دین ورسته پیغمبر علیه الصلاه والسلام آرام کو سملست نوافل به بدیش په باندې نشته ولی نشه کته د شپې تهجد نوافل کې نو سبا خو د بیلوه مسله را پاتې ده سبا غټ کارونه در په غاړه دي لیکن که وسړی د تهجد شوقي دی هغه تهجد کوي جائز دی خو الله د خوانه ور باندې مسله نشته مخالفت مې نه کوي چې خلکو هجوم د دې وخت کې وچر د مال خبره جو خدا مسله به حکم عام سنت مونږ کړه چا شو ویتر من دي کړي لیکن د رسول الله د نور ته احادیث معلومه چې د ویتر قضایشته د ویتر به ورسته کړي دي سبي ټیم کې کله چې دا وکړو سبي وختي روان شو چې کله روان شو صحابه فرمایي حتی تر دې پورې موږ د شګمانو کې چې سر داخل شوی د خمون جراکی چې کله موږ راکې دعاګانې او غختلې په دې دعا کې وخاندل ابو بکر شه ورمای نظر راغی د عمر شه ورمای نظر راغی او د نور راختونه مخ روان شو مشرکان دلته ورسره روانېدل رسول الله نے پوښتنه وکړه یا رسول الله څنګه وخاندل وی خاندان په دې وکړه ما الله له ویلو چې الله ستا حق سماري وتیانو لماف کا به دې مخلوق حق مرته معاف کا وی انت خپل حق معاف کې د مخلوق معاف نه کې ودلته د مخلوق حق مرته معاف کې ستا امتیان له ودا ما معاف کړي الله وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وی ابلیس دې سکین دې بسر باندې شګي باندې وی وملیدو او دا چې سوري جوړ کړي چې ما خدا مخلوق برباد کړي او دا خو ټول رب العالمین معاف کړه د شي رسول الله فرمایي لکه د مور چې نو را پیدا شي حج دا ګور مستقل عبادت دی چې کله سره د رسول الله سیرت وګوري به د حج مسالم څومره ګناهونه به دي کړی د بدر په ورځ باندې او په دې ورځ باندې ابلیس وړل خوارزاري کبیره ګناهونه مې مرتماف کړ خو به شرط کلک توبه وباسي د توبې مسله مخکې موږ ویلو په خپل باندې د الله نه بکنه زړه کې پېمانته د الله حق الله لور کول د الله لپاره ګناه پر خودل د ګناه په ضرر باندې ځم پویول ډیر زر توبه ایستل د مخلوق حق مخلوق لور کول د زیات ګناه نه هجرت کول نیکان ملګری ځان انتخاب او قبل الغرغره ځم په کې به استعمالي کبیره ګناه موږ ویلو اخر ویل شي چې پای کې حدی لعنت غضب د مولا ګناه د بدعتي ګناه چې اصرار سره کیږي د مخلوق حق تلف کی خو دې به دا مطلب نه چې اوس موږ د ګناه له کار وایو کار ورته وای نه دا مسله شکل وکړه او نور روان شو راغی په مینا په دې منځلې لار باندې راغی د غټي جمریلا دې سره تلبیه ویری او دا و جمرات وښته دې شکل وښته دې سره به تلبیه ختمي کی نور راغی دریش پیته او خانه په خپل لاس باندې حلال کړ عليه الصلاه والسلام سلو خانه ځان سره دیولو الله رب العزت ورته ویلي فصل لربك وانحر منځو خپل رب لدی او اس قرباني وکا ودا خپل بډ ورته دا چاړو وسره او خان به نحر به کو یو بل او بل دریش پیته پوري علي شبلوي د کاکا بچو زمو وی غنور ته کاغه ځان سره به کې شریکم کې اې دینه دا خبر معلومه شو شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن حزم رحمهم الله دا ټول علما دا فرمایي چې کله د قرباني په سروي باندې تا چاړو راخل نه خرڅول هم شي بدلول هم شي څوک ځان سره به شریکول هم شي هغه ځان سره دغه کړه دا اشکال وسوالم ځان لمر اول چې پیغمبر څنګه د اصل وکنه لاله دا خو د مال زیاده موږ د الله یو زموږ مالونه د الله دي دا ټول سروي د الله دي د اسمکه د الله ده بندگی به د الله کو چې الله موږ لویل د خو موږ یې کو کنه دي کې چې اسراف دی بعض خلکو په ځین کې دا مسله چې دا خو د اسراف کې او پلان وکي او به ملګرو لوي ودا څومره چې مال کړی دا ټول اې دینه د شلګ له وکړه والی دي کې باندې کې وکه مبارک وخړل څومره چې ضرورت او خروه به وسکله نور غوښه کوم خیر خو په دې غوښه کې ډېر فضیلت او ډېر برکت دغه نه ورسره حل نه یو غوښتلو وېزماره وخت کلک اول دا کی طرف وخت وخرل رسول الله ګوره په وختو خړېلو کې په سر ګمنځولو کې پراکړه ورکړه کې په چپلي اغوستلو کې په جامو اغوستلو کې په دې ټولو کې ګوره د خلاص مسله کړې دا مستقلی عبادت ته دین کته چپلاس ډېر متکبرین دا خبره کوي موږ به چپلاس باندې استعمالول څه وشي رسول الله پوره یوسړي دا کار کوي هم د شي هیڅ خلاص باندې فلش دا مستقلی عبادت دا اوس بل خبره شیطان دومره خوري موږ باندې کړي په چپ لار باندې تلل او چپ لاس باندې استعمالول او خوراکونه په کول او ورکړه کول او اخصل دا ټوله مسله راغلي کچیرته په دنیا کې وسړی دا کې لاس نه استعمالي چپ لاس استعمالي یاد ساته اخرت به ګوره په چپ لاس باندې عمل نامه په چپ لاس باندې درکړه خو رسمه پیدا کی کبا شوې خلاص باندې ورکړه راکړه خوراک سکا حدیث مشکات کې راځي عائشہ به فرمایي چې دې شی نه پر به خلاص استعمالو ګوره وخت ته خلاص کی طرف چې کله دا وخت کړه ابو طلحه ویلي به آشنا دار په دې ملګرو تقسیم کا دی ورته ولي ویلي رسول الله ورته خبره وکړه چې نور به ګوره زه وفات کیږم او خیر ملګرو لدا چې انساجي ولکه سړی وای چې د مرګ ژوند څه معلومات کیږي د ازما د لاس نه خزان سره وساته رسول الله دې ملګرو خپل غنخه کې خو او دا به صحابه چې کله مریضان شو بری کې تبرکات هم او بو کې به کې خود او بعد دغه هغه به وسکلی الله رب العزت رسول الله ډېر ګرانو ایسه برکت به کې چلو زکه برکت د چارو خوانه وي وګوره دا یاد ساتي دا رسول الله ویخته
زما ته وختنه د پیر شه وختنه د شیخ شه وختنه د مولوی شه وختنه زما ته وختنه د ګناهونو نه ډک دي ګناهونو نه زما ته داوود شو د ګناهونو نه ډک دي رسول الله دی چې کله هغه مسله هغه جدا خبره موږ په هغه باندې قیاس نه کوو دغه نور سره راچب تر بيخته دی چې کله دغه کړه او به ابو طلحه ویلې وی اشنا د ځان سره وساته داستا شو دا به هغه سره ساتلی وسم داخله کې پلانې چې مبارک دا هغه ځای کې خرقه دا هغه ځای کې وختري او پلانې دی بارے کې څه مسله مونږ ګویو کچیرته په صحیح احادیث او سند باندې دا شی ثابت په دواړو سترګو د رسول الله وخت خو څه کې دغه فو خوره مله د دنیا ما په هدا ټول سترو سره نه به احترام ده څه ده کنه ده خو چې په صحیح حدیث باندې دا ثابت شي شاه اسماعیل شهید دا مسله چې کله وکړه یو دم به خلکو بلوا وکړه هو دا خو د رسول الله وختونه انکار کوي دا خو د رسول الله تبرکاتونه انکار کوي اړي روکیار سره حق پرس عالم وي سره خلکو باندې بدنامو قران او سنت دي خلکو له پیش کوا کله به د انګريزانو جنټان دي کله به د انګريزان دي قسم په الله چې بخو کې ما انګريزي درې نیو سلیری غنټه به سردا په خپل کینی پورته کیږي تنخواګانې به ته اخلي مش په مش ولدار انګريز بچین دي هغه حق پرس خلک چې د قران او سنت ولې هغه دوی په انګريز نامه باندې معرفي کوي و د انګريزان دي او د انګريزانو جنټان دي او د پلانیزه کې پیدا شوی دي او الته پیدا شوی دي او دوله دومره تنخواګانې راځي او هغه تنخواګانې راځي په دې خبرو ګورې څوک د چا به دوکنيش تحقیق دا پکار دی شیخ اسماعیل شهید قران هم ځان سره واخص بخاری را واخص بچا مخله ودرېده ورته ویل عالم هغه بیا وته رسول الله دې وختونه انکار کوي نه وېداس ما قران دی او داس ما سنت دی بخاری دا زید دوړو سند تعالی پیش کوم دوی چې دا خبره کې چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دوی د مال په سند باندې پیش کی په دوړو سترګې زمانه په وهیتو ټول حیران کېناست به خود سره بل دلیل نه کنه مشربي باغ کتاب ویل شناو سو غب شپ چې وشتو هغه به دا خبره کوله چې دا هغه ورته دا هغه چپن اجي شه بچ کړه د شپې نو وخت کې شي کولی هغه وشه د وخت پلاني راوړ او الته خود له دلته اې دی وجن عبید السلمانی په نام باندې تابعی دی وې د رسول الله یو وخت چې مال راشي د دنیا ما په هدا ټولو نه مال دا بهتر دی منګلم بهتر دی کنه دی خو چې کله په صحیح احادیث باندې ثابت شي دا مسله غب شپ کې نه تعویل ما ویل پکې نه دا مسله چې وکړه هغه نه متصل نور لاړو طواف وکي چې طواف وکي مونږ یو کې راغی بعضی ملګرو دا مسله وکړه چې دا لاړ نه دی مکه زر لاړو بیرته زر راغی بیرته راغو بای صحابه دا ویل چې دا خلانم نه رسول الله بس پوچا تادی سره لاړ او بیا راغی او په دې مقام کې به سوالات او جوابات شو شاول یا رسول الله جمرات په مخ کې وشتي رسول الله افعل ولا حرج شاول یا رسول الله سر مخره له افعل ولا حرج دا باج مولان نه دي دا عوام خلک چې حج لاړ شي بالکل دی پوج لري ولې دی حج نه توبه ګر کزان دی وګرم و دم در باندې لازم شي ګډ حلال کپلانې د حج په امور کې لږ سره تساهل پکار دی افعل ولا حرج پیغمبر تاسو انساني موږ لو کړی چې د عوام باندې شفقت پکار دی دا خصوصو بچی دي چې مسله په ګراله واقعي کې بالکل د الله او د الله رسول مخالفت نه د عقيده مسله نه و دا مسله چې وکړه به تبلیغ شروع کړي تبلیغ وسګه کې چې په خپل مبلغ دی وی ویلې و ان زمانہ دا زمانہ چې دا راوګرځي څنګه چې په بوخان دا زمانه و کال 12 میاشتې سلور په کې د عزت محرم دی ذل قعده ذل حجه او رجب د مزار دی دې کې راځي په هغه چا باندې چې د عزت د میاشتې به دوی بل میاشتې له اړول په دې کې به جګړه وکړه باقي کې بیان کوله او به ویلي دا کوم ورځ ده صحابه خاموش شو وې د جمعې ورځ نه ده وې دا به ویلي چې دا کوم میاشت ده صحابه به حیران غلي شو وی ولې د ذلحجې میاشت نه وې دا کوم ځای دی صحابه حیران غلي ودرېدل وی ولې دا مکان ده وې دا د رسول الله ملګری ګوره ورځ د جمعې ورته معلومه و میاشت د ذلحجې ورته معلومه و زید مکی ورته معلومه خو هغه ویلي کې د رسول الله ورته بل نوم انتخاب کې معنا ده دا موبایل چې دا پسترګ باندې ښکاری خو چې صحابه او پیغمبر ویل چې دا بل شي د ټکه او سره منل دومره دبناک خلکو د شمه کو چې ما عقل نه مني زما ته عقل بچي به ورته ویلي وستاسو مالونه ستاسو ویني ستاسو عزتونه په یو بل باندې حرام لکه دا ورس په دې میش کې او په دې ځای کې لا وصیت لوارث وصیت به وارث نشه دی ورته ویلي به رسولمونه مکو ګوره چې وجره د پلار یو چا وی ته هغه پری دي څنګه ټول وژن لکه زموږ شاو اکثره پښتنو کې د عادتي چې دښمنی شروع شوې د کار سره به کیوله قتل پلار کړي وژنې به کې بچي قتل بچي کړي وژنې به کې پلار ورور به کې وژنې وې د سره ده سر می پټول دی واقع کار سره به کې وژن رسول الله فرمایدا کارونه دا یو مکه وې تاسو به ویل شیطان نو امید شو تاسو د بندګۍ نه معنا دا غنور بندګۍ نشي کېده خو یاد ساتي دې خبره سره ډېر احتیاط کوي چې دوکم نکي موږ تاسو اکثر ګور بدی دوکې عقیدم د قران او سنت دا ګناه کوي شي خیر دی دا ګناه کوي شي خیر دی دا نه ځان به د شي میوادار ونه جوړي صفا میوه صفا اوبه کیسونه کیسه ګل کیسه خوشبوئی به خلکو لور کوي چې ته په لار روانه خلک ته وګوري چې د معاملات صفا د خبره صفا به شیطان د بچ کېدو لپاره ډېر طریقې یو د رسول الله تابعداري
مخکې ویلو مونږه اذانو قران لناس او سوره بقره او آیت کرسی او سوره بقره ورسنه ایتونه و او د شي ګرځیدل و ذکر رب العالمین و د درې سورتونه و لا اله الا الله و لا حول ولا قوه الا بالله وامنت بالله واعوذ بالله و فالله باندې ایمان او د الله معرفت او د الله کارونه باندې رضا و د الله د نعمتونو شکریا و اخلاص او صدق او امر بالمعروف او ګناونه پر خودل و نیکان ملګری انتخابول قران کریم کې تدبر او به ورته د قصاص مسایل ذکر کړل به سبم تبلیغ وکي درې ورځې ورسې به تعلیم وکړو به چې کله عزیزي علاقه لراغل نو په دې وخت کې مازیګر مونږ مو کې ماقام مو کې ماخصنه د سبي مونږ مو کې عائشه به ویلي ویتلاړه ش عمره وکا سبي مانځي کې بدل ان شاء الله به سره ملاقات کوو او مسلمان فرمایي وې مریض وم اوخ باندې ما دا طواف کولو رسول الله ورسار مانځي کې شروع کړو او دا سورته ویلي وتوري دا سورته شروع کړو وې چې کله مونږ خلاص کې هم چې ډار کړو ته به جهاد علاقه باندې اسمه مدینه منوره له طواف څه کوونه کې چې مخکې طواف کړی دی چې با صحابه ویل چې دا خو طواف پیغمبر نه دی کړی پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه مونږ په یو لګ دی هغه پریدي او مدینه منوره لسی درې میاشتې نور رسول الله شون پاتې شو محرم سفر او ربيع الاول په دې درې ربيع الاول کې به دا وفات کیږي دنیا نه رخصتيږي عليه الصلاه والسلام چې دا زه پریدي او مدینه لسی مدینه کې ورته غټ کارونه متوجي دي کوم کارونه څنګه هغه ان شاء الله کې چې در روان چرشه پروز باندې ژوند دی او باقي باندې تشریح خبر ان شاء الله وکړو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سره بصیرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین